سلام، وخت مو بخیر. ستاسو د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو کې مارک یا د وکې نښې وپیژنو او په دې پوه شو چې په څه ډول باندې کولی شو له یو صراف سره پخواني بیلانسونه یا حسابونه وکې کړو. د دغه چارې تر سره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو، په دغه برخه کې په حسابونو باندې کلیک کوو. کله چې د حسابونو برخه پرانیستل شو، یو حساب ټاکو. د مثال په ډول باندې د ایماق کابل حساب پرانیزو. کله چې دغه حساب پرانیستل شو، په دغه برخه کې په راپور باندې کلیک کوو چې کولی شو د دغه پاڼې په وروستۍ برخه کې له دغه صراف سره پخوانۍ معاملې وګورو. خو بیرته راګرځو او د ایماق کابل په حساب باندې کلیک کوو او کولی شو دلته په نوي نښه باندې کلیک وکړو چې دغه چارې تر سره کولو سره موږ کولی شو د صراف سره خپل پخوانۍ حسابونه یا بیلانسونه تصفیه کړو یا هم اوکې کړو. او وسمحال کله چې په راپور باندې کې کاږو او راشو د راپور برخه وګورو، نو ګورو چې پخواني حسابونه او بیلانسونه نشته، ځکه دلته د مخکینی اوکې شوي بیلانس په نوم یوه برخه جوړه شوې. خو که غواړو چې پخواني حسابونه یا بیلانسونه وګورو، په دغه برخه کې په ټول باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې کولی شو له دغه صراف سره خپل ټول پخواني بیلانسونه وګورو. او کله چې په نښه شوي باندې کلیک وکړو، هغه معاملات لیدلی شو چې له دې وړاندې ترسره شوي دي، خو اوسمهال ټول اوکې شوي دي او دغه حساب تصفیه شوی دی. او همداراز کله چې په بې نښه باندې کلیک وکړو، هغه معاملات کتلی شو چې د دغه صراف سره نوي په نوي ترسره شوي دي او لا تر اوسه پورې نښه شوي یا اوکې شوي نه دي. د دې لپاره چې دغه برخه لا روښانه شي، راځو راتللو برخې ته یوه حواله په راتللو برخه کې ثبتوو او همداراز لیږلو برخې ته ورځو او په لیږلو کې هم یوه دوه حوالې ثبتوو. او وسمحال کله چې په راپور باندې کلیک کوو، په دغه برخه کې کولی شو هغه حوالې وګورو چې لا تر اوسه پورې اوکې شوي نه دي، خو په لاندینۍ برخه کې مخکې اوکې شوی بیلانس هم کتلی شو. کله چې د ایماق کابل بیلانس ته بیرته راوګرځو، په دغه برخه کې کله چې په بې نشانه بیلانس باندې کلیک وکړو، هغه بیلانس کتلی شو چې له دې وړاندې تایید شوی یا اوکې شوی دی. خو کله چې په مجموعه بیلانس باندې کلیک وکړو، هغه بیلانس کتلی شو چې هم اوکې شوی دی او هم اوکې شوی نه دی. یعنی هغه معاملات کتلی شو چې موږ نوي هم له دغه صراف سره ترسره کړي دي. او اوسمهال که وغواړو له همدغه صراف سره خپل نوي معاملات هم نښه کړو یا اوکې کړو، بیا ځل په نوي نښه باندې کلیک کوو او بیا په خوندي باندې کلیک کوو چې دغه چارې تر سره کولو سره موږ کولی شو له دغه صراف سره خپل نوي معاملات هم اوکې کړو. او همداراز که غواړو چې د اوکې شویو بیلانسونو سمه نیټه وګورو، مخامخ د تایید شوې نښې سره په دغه برخه باندې کلیک کوو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، موږ کولی شو وګورو چې په کومه نیټه باندې مو له اوکې مارک یا اوکې نښې څخه ګټه اخیستې ده او کوم معاملات مو کله اوکې کړي دي. او که کله د یوې معاملې له ترسره کېدو وروسته زموږ له یاده وځي چې دغه معامله اوکې کړو او یوه ورځې وروسته یې بیرته زموږ یادیږي، نو کولی شو چې په دغه برخه کې په اوکې نښه باندې کلیک وکړو او په دغه برخه کې په تاریخ باندې کلیک کوو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، د یوې ورځې وړاندې تاریخ ټاکو او وروسته کله چې تاریخ وټاکل شو، په دغه برخه کې په ساعت باندې کلیک کوو او دا ټاکو چې موږ په څو بجو باندې دغه معامله ترسره کړې وه. د مثال په ډول باندې موږ په 5 بجو باندې دغه معامله ترسره کړې ده. کله چې 5 بجې مو وټاکلې، په دغه برخه کې په خوندي باندې کلیک کوو او په دغه ډول باندې کولی شو چې هغه معامله چې زموږ او ستاسې څخه له یاده وتلې وه، هغه هم اوکې کړو او دغه حساب تصفیه کړو. په دې ویډیو کې مو دا زده کړل چې په څه ډول باندې کولی شو پخواني بیلانسونه یا حسابونه له یو صراف سره اوکې کړو یا په عامه اصطلاح باندې دغه حسابونه او بیلانسونه تصفیه کړو. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.